دا یو خور سوال کړی دی وی آیا یو ښځې له جایز دي چې د خاوند نه طلاق وغواړي کله چې ول هغه مهر نه ورکوي؟ الجواب، اول خو دا مسله یاده کړئ، په جایز او ناجایز باندې قصه ختمول نه دي پکار، ځکه چې موږ الف نه یا پورې په مسله پوره پوه شو. اول دا مسله یاده کړئ، مهر دا د زنانه حق دی. وآتوا النساء صدقاتهن نحله، الله رب العزت امر کړی دی ته مهر ورکې، لږ دی که هغه ډېر دی، که هغه ته څه وس ورکې څه وروسته ورکې، د نکاح په ټیم دې ټول ښوولی دی ټول دې نه دی ښوولی، جدا مسلې دي، خو مهر به ته لازم به مهر ورکې. یو سړی دی مهر ورنکو، سوال سره ته دا راځي چې د زنانه په دې ګناهګاري نه، که زنانه دته د زړه نه دا معاف کوي، د زړه نه په خپله مرضۍ، فکلوه هنیئا مریئا، الله وایي که په خپله مرضۍ په خپل طبیعت یې درته معاف کو نو بیا یې ښه مزېدار خوره، په خپله مرضۍ ته به نه تنګې، نه به ورته په اشاراتو کې په مخه خبرې کې چا و بس الله دې حالات برابر کړي هلته ستا هغه محروم پاتې دی، الله دې حالات برابر کړي هلته ستا هغه محروم پاتې، مزه نه کوي دا خبرې چې کوم ستا په ذمه باندې قرض پروت دی د هغې ورکول پکار دي، الا دا زنانه په خپله مرضۍ ووایي چې زه یې نه غواړم. زنانې غواړي یعنې معاف کوي یې نه، او دا خاوند یې ولې نه ورکوي، او دا بیا هم مطالبه نه کوي، یعنې غلي ناسته ده، معاف کړی نه ده خو غلي ناسته ده، دا په دې ګناهګارېږي نه، دا هم یو شرعي مسله یاده کړي. خو زه دغه وروڼو ته دا وایم کوم چې په مهر کې لوبې کوي او دې نه یې ټوکه جوړه کړې، دا حدیث امام طبراني راوړی دی په معجم کې الصغیر کې، شیخ الباني صحیح کړی دی په صحیح الترغیب والترهیب کې، او دې ته غوږ کېدی. رسول صلی الله علیه وسلم وایي ایما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر او كثر، یو سړی راولګېدو د یوې ښځې سره واده وکړو، دوی اتفاق په مهر باندې وشو، هغه مهر لږ دی او که ډېر دی، رسول الله وسلم وایي لیس فی نفسه ان یؤدي الیها حقها، او په زړه کې دا دي چې دا مهر به نه ورکو، دې ته غوږ کېدی. واده وشو، مهر لږ دی که ډېر دی، هغې باندې خبره وشوه، د ده په زړه کې څه دی نه یې ورکو، خدعاها، ده ولې دوکه ورکړه، فمات، او د سړی مړ شو، ولم یؤدي الیها حقها، او د حق نه دی ورکړی، مړ شو حق یې نه دی ورکړی، غوږ ورته کېږي. لقي الله یوم القیامة وهو زان، قیامت پر ورځ به د الله سره داسې مخامخ شي لکه زناکار. دا حدیث په صحیح الترغیب والترهیب کې دی، الله سره به دی داسې مخامخ شي د زناکار په صورت کې. ته دوکه یو کمزوري زنانه دی خو به ورکړي، الله له خو نشي ورکولی، او اوس دې نه رسي نو صفا خبره وکړه زه نشم ورکولی مهر، دا که کموي جو صحیح ده که نه کموي زه نشم، صحیح ده، خو چې په هغه ټیم سر شړپۍ دا زمونږ خواله دي چې مسلې بیا راغلي ډېر، په دغه ټیم کې دی په ځان نه پوهېږي، مور پلار یې ورته هم دا بیا به ګوري، بیا ته د څه سره ګورې؟ د الله سره به ګورې؟ ته د څه سره بیا ګورې؟ دا څه خبره ده بیا به ګورې؟ بیا څه سره ګورې ته؟ خو حق دی، لکه داسې زه تا ته داسې وایم، زه تا نه قرض علم، مسله به اوس داسې کړو، زه تا نه قرض علم، راکه مال یو 50,000 روپۍ قرض، او بیا به ګورو څه شی بیا ګورو؟ قرض دی، ما ته به کسان وایي بیا به ګورو پکې نشته، ټیم کې ده
کله به واپس ورکې څنګ به ورکې کوم ځای کې ورکې پوره تفصیل وکړه دغه شان دا قرض دی الا دا چې زنانې معاف کړي اوس نن سبا کیسه زمونږ ګډه وډه شوې ده هغه لس تولې مهر هغې نه مو اوس خلک اورېدلي دي مخکې ورځو کې زه یو نکاح نه خبر شوم یو کس واده وکړی که ما مهر پکې څه 60 تولې مهر 60 تولې مهر خو موږ بس کېښودو ورکوو به پکې لږ دا خبره یاده کړه چې دې کېښودو دا به ټول ورکوي نو موږ 60 تولې کېښودو ځکه چې مشران نه راضي کېږي مشران وی لازم به 60 تولې ږدي ورکوم به زه دې ښځې له 2-3 تولې څنګه په دې فلسفه تاسو کې څوک ما پوه کولی شي زه اقرار وکړم چې زه د دې پلانۍ سره نکاح کوم دومره 60 تولې مهر به ورکوم بیا به وروسته 2 تولې ورکوم داسې خو نه کېږي نو زه دغه مشرانو ته هم دا وایم چې زنانه د طرف نه چې دومره زیاتی نه دی پکار او د بل طرف ته هم دا وایم چې د الله نه یېرېده پکار دي څومره چې ته ورکولی شي صفا خبره ورته کوه او که وروسته هم ورکوې څه خبره نه ده خو چې نیت یي چې زه به دا ورکوم ښه اوس په دې حدیث کې د دې زنانه څه ګناه بیان شوې ده دې زنانه خو دې مهر نه دی غوښتلی که نه نو څه ګناه په هغې نه وه ماف کړی ورته هغې نه دی خو غوښتلی تیم نه دی بس بیا غلی شوي دی چې خاوند دی اوس به ورته شوی نو شریعت دا نه دي ویلي چې لازم به دا ښځه د دې خاوند نه طلاق غواړي ما دا مسله ټوله دې طرف ته راوسته شریعت یو ځای کې دا نه دي ویلي چې یو خاوند چې ښځې له مهر نه ورکوي نو په ښځه لازم دي چې د دې خاوند نه به طلاق غواړي دا په یو ځای کې هم نه دي راغلي خو که اوس د دې زنانه ضرورت راغی موږ به داسې وایو کیدای شي مال ته ضرورت راغی نور نه ده پکار چې زنانه په دې مسلو باندې طلاق غواړي پکار دا دی چې خاوند سره کینی د هغه نه مطالبه وکړي په طریقه خپله خبره ورته وکړي که په دغې مونه شو نو داسې کولی شي چې ځان ترې منع کړي څه وخته پورې خفګان یو قسمه زما مهر به مال راکوي طلاق ورته داسې اکدم تله دا نامناسب طریقه ده کوشش یو زنانه د هغې ضرورت دی او هغې ډېر کوشش وکړو او پیسو ته ضرورت دی او خاوند ورته ویلي چې مهر به زه در کوم او دا هغه نیټه ده لازم به یې ورکوي نو که چېرته دا ښځه طلاق غواړي نو دا عذر یې روا دی یعنې دا عذر یې مقبول دی عذر یې څه دی مقبول دی اوس که سړی ما ته دا وایي چې دا خو د طلاق لار کولا وهل دي او لار داسې نو صحیح ده که نه طلاق لار بنده وکړه دا مهر به ورکوو په ټیم بیا د طلاق لار نه کولاوي یوې ښځې سره ظلم او زیاتی کېږي او دا مطالبه وکړي چې زه ژوند نشم تېرولی د خاوند سره زه طلاق غواړم نو خو شریعت خو دې لپاره دا مسله راویستې ده چې نه د خاوند سره ظلم وشي او نه د ښځې سره ظلم وشي ذکر طلاقو دا مسله ده والله اعلم یو حدیث مې ذهن ته راغی هغه ذکر کوم چې د فایدې دپاره نن سبا د طلاقو دا مسلې ډېرې شوي دي امام احمد امام ابو داود راوړی د رسول صلی الله علیه وسلم ویل د ثوبان رضی الله عنه روایت دی ایما امرأة سألت زوجها طلاقا في غیر ما بأس هر هغه ښځه چې د خاوند نه طلاق غواړي بغیر څه د شرعي عذر نه هسې ترې طلاق غواړي فحرام علیها رائحة الجنه په هغې باندې د جنت خوشبو حرامه ده جنت ته تله پرېږده د جنت خوشبو بې حرامه نن سبا د دې طلاقو دا قصې هم ډېرې شوي او اکثر دا زنانه د یو بل نه دا خبرې واوري که نه نو بس بیا دوی هم په هوا شي چې راشه زه به خاوند ته چې ما طلاقه که او ما ازاده که کومه ښځه چې دا خبرې کوي بغیر د شرعي عذر نه
رسول صلی الله علیه وسلم وی پاگئی باندې د جنت بین حرام دی او دا خاون چې ولا مهر نه ورکوي او ظلم کوي او ښځه ترې مطالبه کوي او صبر یې ورته مو وکړو ګزاره یې ورسره مو وکړه نصیحتونه یې ورته مو وکړو او نه یې ورکوي نو دا عذر دی که نه دی دا عذر دی والله اعلم